أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بچونکه مسله په دې کې و چې ومن یطع الله ورسوله چې کله یو سړی د الله تابعداري وکړي او د الله د رسول الله به باغون له داخل دا کوم باغونه دي او په کوم کیفیت باندې او سره کوم میوه د لري څومره وسعت. پرون درس کې دا خبر ویل شو چې جنت شته او د قشن جهنم مشتري دا دوړه موجود دي او دا خبره د قران او سنت نه ذکر شو چې د دوړو د لپاره جدا جدا دروازې دي. خاص کر جنتینو د لپاره باب الجهاد او باب الصلات، جهاد دروازه، د منځ دروازه، د ذکر دروازه، د غصې زغملو دروازه، باب الریان شروجی دی ولي. نن به دا خبره ذکر کیږي چې دې دروازو په مابین کې وسعت څومره دی او په کومه اندازه باندې د دې پرخي او به اخر ور داخلي دل د رسول الله په تفسیر باندې دا به معلومیږي. قران او سنت چې کله انسان ذکر کې وی ګوري نو به دله دا معلومات کیږي چې دې د دروازې په کوم کې پرخواله په کوم اندازه باندې دی. ابو هريره سے فرمایي یو ورځ وی رسول الله مخله ما یو کاسه کې خدای چې پای کې ډوډۍ ماته وا. د خپل امتیاز هم دا ذکر کوي چې ګوره زه غلط دومره نږدې سړیو ما شي د خوراک او څښاک تنظیم ورته ما برابرو وګم بګي وا. د الله نبی چې د ګړ د لې چې راوخصو ذکر رسول الله د لې چې ډېر خو داس کې بینولې او هو ينحسو خپل به ورمان لګوله و ډوډۍ خو دا خبره وکړه چې انا سید الناس یوم القیامه. ورځ قیامت د ټولو انسانانو قائد او رهبر بزوم. ورسې به چې یو بل نوړې وکړه او دا خبره وکړه چې انا سید الناس یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې د ټولو انسانانو قائد بزوم. ملګری خاموش او غلی ناشته. دې پوښتنه ونکړه چې ته ولی رسول الله خپل ویلې دې ملګرو لا چې تاسو ولی زمانه دا پوښتنه ونکړه چې ولی دې ورته ویلې کیف یا رسول الله دا څنګه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلې یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا ټول انسانان به د الله مخې له ودرېږي قیامت. اغه وګد حدیث مشکات به به تشریح کیده آدم علی السلام خواله ولړ شو، به د نوح علی السلام خواله او د ابراهیم علی السلام خواله او د موسی او د عیسی علی السلام خواله به برده خواله خلق ریش. ارو پیغمبر بخپل عذر پیش کی چې موږ ډیره تیار نه یو د الله سره خبره نشو کولای چې عیسی به کتاب شروع شي. آدم علی السلام به وژړی وې زمونږ رب د غوسه شوی چې مخکې مشر د غوسه نه وکړي زموږ خلانه نشم ورته. محمد رسول الله چې غله خلق راشي نو حدیث کې راځي د الله نبی ورته وی چې انا لها دي شي لپاره تیار ما څومره کې سنبي د څومره لوی نعمت د بری حدیث کې رسول الله فرمایي زبروان شمو د عرش نه یوزي به انت الله له سجده باندې پریوزم او دا خبر بکوم چې ایز ما رب ازما امت او ازما امت مالا بدا خبرو کې چې یا محمد ستاد امت نه څخه داخل کې چې باغو به حساب نه په دې کی طرف دروازه باندې او د نور خلکو سره دا په نور دروازو کې به شریکان دي. رسول الله فرمایي والذي قسم ده په اغزا چې د محمد نفس دغه بلاش کې عليه الصلاه والسلام د دروازې د یو طرف نه تر بل طرف باندې دی یو چوکاټ نه تر بل چوکاټ پورې دومره مزل له لکه مکه او د بحرین په مابین بحرین کې علاقه ده.
د مکې نه نیولې تر بحرین صرف چوکاټه به د اندازه باندې دی یا مکه او بصره ذکر کړه نو چې هر کله دروازه په دومره کیفیت باندې یو دومره فراخي نو جنت کې به څومره وسعت او څومره فراخي او به دې کې به د انعامات څومره یو بل روایت کې راځي خالد بن عمر نقل له عطبه بن ابو بن سړی وغم له ورس خطبه کوله د الله حمد ویل او سنې ویلي او به ویل شي فإن الدنيا دا دنیا ختم را نږدې چې دا ختم شي هیڅ شم تی پاتین دي مگر دومره شي پای د لکه سړی او بس کی په ځای کې دی لوخي کې اخر کې لګ زره وبو پای او تاسو به ګرځي دی دنیا نه د شو کور لچې غیر پر زوالم نشتا او به وې د منګلا د دې چوکټونو اندازې معلومه کړه چې تقریبا د یو طرف نه چې سړی مزل شروع کی تر بل طرف باندې سلويخ کلا مزل بدومري دې کیفیت د جنت دروازه د یو طرف نه چې تکره شروع کی د بل طرف باندې ورزینو سلويخ کلا ودومره اندازه د دې تمامواله راشي دروایت اگر که موقوف دي او بل روایت کې بخل راغلي پر روایت د ابو سعید خدری امام احمد صاحب دا نقل کړی دی امام الحديث الباني صاحب دغه تصحیح هم کړی دا رسول الله فرمایي چې د یو طرف او چوکاټ نه تر بل طرف پوري تقریبا د سلويخ کالو اندازه ده دغه دروازې یو حدیث کې نام راځي انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وې زب اولنې هغه انسانوم چې د جنت د دروازې د حلقه ونی سما ولا فخر بری باندې فخر نکوم یعنی په ټول انسانانو کې باولنې کسي چې محمد رسول الله د جنت ته داخلي دا زموږ سوسه پر امتیاز ځکه زموږ امیر دی لار دی او قانون درې چې کله څوک د شر مشر سره اکرام وکي او اعزاز وکي نو به دا سړی د غسر خامخزړي کې مين لري د الله سره مين اوس پکار ده زمون د مشر او امام دومره له حس ساتل دي اولنې د جنت ته داخلي یو بل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د جنت د دروازې حلقه به زونی سم به به له حرکت ورکړي مال به اجازه وکړي چې اجازه ده نه د ټولو روایتو مقصد دا دی چې د لپاره جدا جدا دروازې دي مؤمن انسان له مناسب دار چې هغه د دین په هر شعبه کې ځان ور استعمال کړي کله کله د جهاد موضوع چې د باب الجهاد په دروازه आवाज کیږي کله منځي کله ذکر کله غصص غملی کله روزه یو بل حدیث کې راځي د عاصم نقل لغوي چې ما ویل یا رسول الله فما الجنه والنار دا جنت اور سری وما ته ویل د اور د پاره و دروازې دي چې نشه دغه نه هیڅ و دروازې مگر چې کله سړی به مزل شروع کینو اوې کالو کې له دار اعلان او د جنت د پاره ته دروازې دي او از د دوه دروازو مابین کې جداواله نشه مگر چې کله سړی به روان وي لکه د اوې کالو په اندازه باندې نبی زین له سوال راځي چې مخکې ویل سلويخ کالو دلته بیا اوې کالو انت د مکی او د قشن د بصره علاقه انتخاب کړه نو علماء دغه دوه تطبیق کړي یو دا شی بعض روایت موقوف دی او بعض مرفوع او بعض ځای کې رسول الله یو دروازه ده کړی دا او بعض ځای کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د یو جهت یادې دا ټول جمع شنو بدی کې پیرو دي اندازه باندې دغه مسله راځي ینه چې کله جوړ نو دا د کوم ځای کې قران کریم کې رب العالمین فرمایي د محمد رسول الله بارکی وې د جبريل سره ملاقات وشو عند سدرۃ المنتهى اقزه شي انت جبريل عليه الصلاه والسلام دیره دا انت ورزي او دغه په خوا کې جنت المأوا ده بر اسمنونی کې الله دا جوړ کړی دی یو عالم رچا سوال مو کې هغه چې دا اسمنونی کې جوړ دی یو ادنا مومن د پاره د دنیا سو شند جنت دی نو دا دومره لوی آبادی په کوم ځای کې الله به ګیری هغه ورته راځه خواره مې راشه
په دې وسرګ باندې ورته لاس کې کوي پورته اسمان لو ورګوري وی او وی اسمان ګوري وی ګورمه وی دا څومره لوی اسمان دی وړو کې کوتي ستاب د استرو کې الله راګیر کې چې په دې باندې الله قادر دی خو په غیم قادر دی کنه چې په یوځای کې دا ټول جنت ځان له برابر کی هغه به تسلیمي ورغږي بالکل دا زه عثمانم قران کې الله فرمای وفي السماء رزقكم فدي اسمان کې تاسو جنت دی یا د قشم بدی اسمان کې تاسو رزق دی او ما او هغه شی چې تاسو سره وعده کړی شي امام مجاهد معنا کې دینه مراد جنت د رزق اسباب د باران دی باران او جنت مالته دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د جنت سل درجې دي لیکن د دوو درجو په مابین کې دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان تاسو سوچ کوئ په حدیث باندې سل درجه د جنت دی لیکن د یوې درجې نه ولې تر بلې درجې پورې دومره مسافه لکه د زمکه او اسمان دومره سل چې سړي نصیب شي د څومره کمال دی او بل حدیث کې راغلی وی په جنت کې سل درجې د دوړو درجو مابین کې د زمکه او اسمان په اندازه باندې مسافه ده الله رب العزت دا صرف مجاهدین له تیار کړی کم انسانان چې هغه دشمن سره په ټکر راغلي دي او الته سره مقابله شروع کړي دا سنگر کې دغه انسان له وصل درجه رب العالمین ورکی لیکن د زمکه او اسمان او مابین کې چې د څومره مسافه را ده د وی درجه مساله ده بینه د نور بسمري هغه امتیازات خو به جدا دي رسول الله فرمایي چې اول څاڅ کې ویني سره ورته ټول ګناهونه الله معاف کوي دا تکلیف مردر شي رشيږي لکه اسی ورګه شي وټک ورکی خپل محل ګوري دا وی هر سره نکاح وشي او هغه انسانان چې هغه جهنم لایق لري سفارش حق او د قبر عذاب مر باندې نه صحابه دا خبره وکړه چې یا رسول الله دا قبر عذاب به ولې نشته رسول الله ورته ویل چې بس د دنیا کې د دشمن د مرموله او غشل د خپل سینه او سر برابر کړي دغه تکلیف ورته بس دی چې قبر کې د عذاب ورکړي شنو به اسمه کو دغه مابین کې فرق څه دی هیڅ فرق به نشته یو بل حدیث ادم راځي رسول الله فرمایي چې رب العالمین نه نمونه دي من احصاها سجدا یاد کړه دخل الجنه د انسان به الله جنت ته داخل کی دا یادول او به رب العالمین وختنه ور باندې کول وسیله کې الله له پیش کول دا ګورسمه مشو ډېر لوی نقصان دی اسی اجمالی دومره یاد کړی دي چې د الله نه نمونه دي د الله نمونه ډېر انتهازات صرف د یو روایت کې چې مشکات او ترمذی کې راغلي نه نمونه دي چې د آیات کړه الله به جنت لبوجي دی او پیدا رسول الله ذکر کړه لیکن کله هر مسلمان نه بوختنه وږي چې دینه نه وږي شپې ته خو معلوم وای هغه به مولا یاد لید د دین دا خبره معلومه شو چې د اسمن بینه الله سره اسی په شبه باندې نور د اسمن شي ضرورت محسوسيږي او نه داشته چې انسان د شي یقیني ضرورت ته لري نو هغه به هر نوم یادوي په هغه باندې الله نه باور نه غواړي د الله په نومونو کې اسم اعظم د الله دی ال تعین نه ذکر کړي وجه دا و چې خلک بصیر په مغیونو یادوي او د نور به بیان یادوي په طریقې سره یو عالم لیکي وته د الله دا ټول نمونه ځان سره یادو په توجه کې چې کوم یو نوم باندې د زړه ډیر خوږ ورغه بس امتق اسم اعظم دی د الله نه په دعا وغواړه الله بس ایسه دعا قبول کړي کوم دعا ضرورت نه لرو کوم چرته لرلې من بد الله نومه د قشن یاد کړي وي او به مغه خوندم ته اخسته وي به رب العالمین د شپې په وخت او وخت کې وسیله کې پیش کړي وي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اذا سالتم الله جل الله نه سوال کوئ نو د فردوس سوال ته وکئ فانه دا فردوس شری د جنت منزل او اعلی جنت د پاسه د مهربان الله عرش باندې دی او د دینه د ټول جنت نهرونه به راوالي د څه بنو چې الله شرط د جنت پر سپلوي ځای کې موږ لزیه راکړه نه چې موږ لراکې د فردوس ځای راکړه اوچت همت بسات او بل حدیث کې دا راغلی دی دې منقبت له توس ګوره چې کله انسان الله رسول الله عقیده لري د قیو روایت هم د کافری
چې کوم سړی به خپل بچی باندې حفظ قرآن وکي قاری د قرآن له ویل کېږي چې اقرأ الوصل کوا او خيجا فإن منزلتك استا اخره چې د اغورسنی آیات سره چې تل ولي د دینه دا خبره معلومه شو چې د سل درجو نه اوچته ګورنوړي درجه نشته آیتونه به څومره اندازې څوک شپږ زره یادي څوک کوم زیات یادي امام سیوطی سے بیٹول د اتقان کی تحقیق ذکر کړی لري قرآن لوستل دینه دا خبره معلومه شو رسول الله موږ له فرمایي ک تاسو چیرته وګړي جنت ته ور داخل شي ګور دغه لپاره اساسي شی چې دغه قرآن ونه دی وزدا خبره چې دا جنت دومره قیمتي او مهم ځای دی او دې لپاره دروازې مشته د دې دروازې او چابي او کلی پیدا کول وکړ دل وړه توجه وکړ دا چې درسو پورم کلی پیدا کړ چابي پیدا کړ به موږ له سره د چی سو خو ور داخلي شي امام بخاری سے روایت پیش کړی دی وقيل له دو وهب راوی دی وغل ویل شو چې الیس مفتاح الجنه لا اله الا الله د جنت شابي لا اله الا الله نه ده قال بلا ولنا نو دا سړی خوشاله چې صرف لا اله الا الله و نور ګرځه لکه اوس باسي فتنې پیدا شوې دي بهایان یا برادران ورته وایي لا اله الا الله و زړه سپین ساته نور هیڅ عمل مکوا مونږ کوا مرو جن سا م زکات ورکوا م جهاد کوا م دعوت کوا مبل او به د خپل مشرانو د تربیت ورکړي چې ګوره دی یو عالم سره هم باس نه کوي په تور مثال داس ما ملګری دی زدل یو غلط نظر وکای م خدله دایم چې بده جلال آباد کې څومره علما دي ګوره دی چا سره هم نه کینی ځکه دا ضرور کړي چا سره کین نو خامہ خدله حق الله نصیب کوي یو عالم سره کینه د بل سره کینه د بل سره وی باس هم نه کوي خو به ورته ویلي ولكن ليس من مفتاح الا وله اسنان ایتو چابي نشته مگر د غیر پر غاکو نشته طبعا چابي چې هغه خطواله پورتواله لري لا اله الا الله خو دې ویل په دې کې د جهاد مسائل شته په دې کې د زکات مسائل شته په دې کې روزه شته په دې کې دعوت شته په دې کې بل شته دا ټول چې کله راجمع کړي به دې ویل شي چابي اصل لا اله الا الله خو نو دا معاذ بن جبل فرمایي رسول الله فرمایلی دي عليه الصلاه والسلام الا ادلك على باب من ابواب الجنه معاذ الجنه دروازونه په دروازه باندې تعالی خودل نظر کو معاذ سره ډیره مینه رسول الله قلت ما ورته بلا ولنا يا رسول الله نو قال ما لا حول ولا قوه الا بالله نشته ګرځیدل د ګنا نه او نشه طاقت پنه کې باندې مگر دا ټول الله په فضل باندې کی د ګنا نه ګرځیدل او نیکه په طرف راتلل دې ځکه ګوره ول چې ابي رسول الله ذکر کړی لا حول ولا قوه الا بالله دا ویل دلیل په دې باندې چې د جنت چابي خو لا اله الا الله ذا لکدا مانځ چابي او دستي د حج چابي چې د احرام دی د نیکی چابي چې د صدق او رښتیا جذبه د جنت چابي توحید د علم چابي او کلی چې دا کیسه سوال او خو وکي خودله د کامیابی کلی چې دا هغه صبر دی د زیاتوالی کلی چې دا هغه شکر دی ته چې وګړې نعمت تعالی الله زیات کړي شکر وباسه شکر سمانه ترک المعصیه ګناه پر خودل او د ولایت د الله دوستانی چابي چې دا ذکر د رب العالمین دی الله بیا دی د دنیا او د آخرت د کامیابی چابي چې دا تقوا ده د توفیق چابي چې د الله سره مینه ده او د الله نه یره ده او د قبولیت چابي او کلی چې د دعا د الله نه بغواړي د ایمان چابي چې د غدا چې د څومره مخلوقات رب العالمین پیدا کړی دي به ټوله کې به تر سوچ کوي چرته موږ چې وخت نه پیدا کړی ځان سره چې ورځ شر در مازیګر منځ نه روسه په وخت کې کینو د الله په مخلوقاتو کې سوچو چې الله دې ون له ګوره څومره پیدا شوی دی او دې غرون له ګوره دی ورز لګور او دی بر اسمان لګور نه ته څومره لوی ذاتی څومره کمې زه ته چې ستاره کې ما کړی دغه باره کې درنه بخنه غواړم او د دې خبرې کلی چې سړی رب العالمین باندې ور داخل شي اغه زړه به د هر قسمه ګناه نه پاکای بقلب سلیم د الله لپاره مینه او د الله لپاره ورانه
یو سړی دا وګړي چې زما د زړه ژوندې شي د لپاره بچابي شي قران کې به سوچ کوي او خاص کر پېښمي وخت کې د الله نه بخنه غواړي د الله د رحمت چابي شي د الله د بندگانو سره احسان کوي احسان نیکی وسره کوي او د رزق چابي د موږ ته شنه د رزق په منډي ترلي شروع کړي دي رزق نشته کله یو کار کو کله بل دو کارونه الله رسول موږ خودري دي یو د الله نه بخنه غوښتل او بل رب العالمین نه یره تقوا او استغفر الله یو سړی ته وګړي چې الله مال عزت راکړي د اکثر انسان په طبيعت کې دا خبره پرته نو د عزت چابي چې دغه دار طاعت الله ورسوله د الله او د الله د رسول خبره منل کله چې د قران او سنت عمر او عمر سے فرمایي بجدي کې عزت د دین نه بده خو چې بل چا کې چې عزت ولټه وګوره سړی برباد دی اب خپل به عزت شوی دی د اخرت لپاره د استعداد چابي شيره قصر العمل واړو واړو امیدونه ساتل د قمون زودا درس لرو کې بجدي سي غنه چې داس ما خره درس داس ما خره مونږ او د خیر چابي شي دا د الله رب العزت سره مینا او د شر چابي شي دا د دنیا سره مینا اوګدو امیدونه ساتل دا سړی هیڅ برباد د شي کارونه به کوم او به د شي کارونه وشي به بدا وشي رسول الله درې کر کې وېسي وې د څه وېسته بل د شي بل د شي وې دا انسان دی دی امیدونه دي چې دا کوم دی منځ کې مرګ راځي چې لمرینه ونی سیسته چې په کې ورته چې آرام هر څه پاتې شي هیڅ شی به ونی نو دلیل به دې باندې چې دا چابې نه سړی خپلې کی لکه به تور مثال د شراب د چابې د اړ ګناره د قشن د زنا لپاره دا نظر خوشی کول د انسان بل لړګي قسمه مرزونه پیدا کوي دا یو حدیث او اخر حدیث دا ویما یو صحابي فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوت کله واستوجو کوي د الله نبی وکینه سره قبر خواک ومونږ ته ګرچا بیره نو سوده چې کیفیت باندې نو سره کزمن چې بری سرونه باندې بالکل مارغان ناست صحابه ډېر مؤدب خلکو د زمکه بسر باندې بهترین خلک و ذکر رب العالمین محمد رسول الله انتخاب کړه و قبر انت استل کېدو د الله نبی درې کړه ویل اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من عذاب القبر زپنه نسم په الله باندې د قبر د عذاب نه او به ویلي ودا مومن سره شکل د آخرت په طرف باندې روانيږي او دنیا نه جدا کیږي ملائکه ورته راشي دل واستوجو کوي رسول الله فرمایي ودا مخونه دي ملائکه داسې مزیدار لکه انوار پلقي او د دې هر یو سره د شو ناشنا خوشبوئی د عطر دي او کفن دي فجلسو دوی کینی منه دي مړیلا مد بصری په دومره د څومره د سترګې ښکار لکه شړی سترګې څومره کار کوي په دې کیفیت ونه لري دوی کینی د مزیدار ملائکه دلته ملک الموت را روان شي حتی در دې پورې شي دې مړی وې دې سړی خوا کې کینی سرلا فیقولون دا خبر ورته وکي دي نفس لا چې اے پاک نفس روزا در رب العالمین د خوانه تعالی بخنه شوی دا او الله ستانه راضی دی الله معاف کړي وي الله دنه راضی دی رسول الله فرمایي دي بدن نه توجه وې د څه کیفیت باندې دا روح روزي لکه څنګه چې یو سړی دی او هغه د ګوډې شي د وبونه ډکړې دي او روتي د اساس کې شيشته وځي په آرام تکلیف مغلیف نه ودالاټ وکړه چې دا روح راوالي د سترګې در په اندازه باندې نور ملائکه ورته پریندي چې ایسه غويتي والي او په هغه مزیدار کفن چې باندې خوشبي وای ولې شوی دا هغه کو د روح تاوت او د مزیدار چې بده مقدس مکه باندې ودا باسي حیوانات داغي خوشبو و غیره محسوسه وي دوی د روح پورته خيږي تر دې پورې چې د ملائکه مجلس ته ورشي نو هغه ورته وایي چې مر څومره مزیدار روح دا ډېر پاک روح دی
نو دی ورته پلانې ابن پلانې دی دا ډېر ښه سړی په دنیا کې چې په دنیا کې په دې نمونه باندې دي تر دې پورې چې اسمان د دنیا لاړ شي دروازه ورته خلاص شي ملائک مقرب ورته ودرېږي حتی رب العالمین له ورور شي الله رب العزت ورته وایي چې زما د بندا مسله په علم کې ولي کوي او دا روح برته نور لانه زما کې لبوزي زګې دې زما کې د ما د خلک پیدا کړی دی او پم دې کې برته ورسوم او د دې نه برته به روبا سبب وې دا روح برته به راشي د بدن لا دوه ملائک ورته نور مخې لراشي اغه شکل راشي دنه ست پوښتنه کوي اول وردا پوښتنه کوي چې من ربک رب دې څوک دی فیقول دا ورته چې رب الله رب زما الله دی وی به ورته چې ما دینو کا سره دین څه دی وی دین الاسلام زما دین چې د مقدس اسلام دی عزتمن اسلام به ورته چې دا سړی څوک چې تاسو کرا لګل شوی دی نو فیقول دا سړی ورته هو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ده فیقولان ملائکه ورته وای چې ته به دې څه پوي دي چې دا رسول الله دی و ما د الله کتاب لوستل او ایمان می پر اول او دغه تصدیق می کړي دلیل به دې باندې چې کله سړی قران سره مين لړی دا ټول مسائل ورته سالي دا د غي دنیا او د رسول الله دې ټول تعریف دی قران موږ لکړي دی نو پاس نه یو आवाज وکړي چې زما بندرشته ویلې د جنت یو بستر ورته واره کوي او جامر جنت نور واغوندي او د جنت نور ته دروازه اخلاص کوي وې د جنت د خوشبوئی دل راځي او په دې قبر کې دومره په اقوال راشي رسول الله فرمایي چې څومره د انسان سترګې کار کوي دومره پر اقواله وې دې وخت کې وسړی ورته راشي چې دې سپینو جامو والی او ډېر مزیدار خوشبوئی لګولي هیڅ سړی دی نو هغه دې سړی لوي شي زیره واخلا فاغه ذات باندې دا هغه ذات زیره ځان سره قبول کا چې تا باندې دا ورځ اسانه کړی او تاسو دې شو وعده کړی و نو دا ورته ته ډېر مزیدار مخ والای او تا مر راته کړی په دې خیر باندې دا څو کی دومره حسین سړی او دومره نیک سړی او دومره پاک او معطر نو ورته وی چې انا عملک الصالح زستا په دنیا کې نیک عملو ما زستا عملو دا سړی به دا خبرو کې چې رب قیامت قائم کا قیامت قائم کا چې خپل اهل الارش اغول مثلا ورکم ددی او کافر سړی چې کله د دنیا رخصتی او د قشن د آخرت په طرف باندې ورزي وي تکتر مخلو ولا ملائک ورترش او دا غوستر به دې چې کمچینی چې سم وبدل شي ویلي ملک الموت راشي دې سر خواږي کین ورته چې خبيث نفس راوزه د الله قهر او غضب لا و ایسه د روح په بدن کې شکور ورشي رسول الله فرمایي لکه څنګه چې لون مالو شي او کندتار دا پور باندې ګرم کو په دلون مالوچ کې وردن نه کو به ته کش کوا په کوم کیفیت باندې مدد وشي ډیر انتهایی سخت و دا روح ور په دې کیفیت ورو جو مردار بوی بکې دا روح ملائکه له بور کړی شي یو بل له چې دا څومره ګنده او خراب روح دی ودا پلانې ابن پلانې دا خراب نه به ورته والی به چې کله دا دروازه د اسمان او دغه د کولویدو طلب وکړي چې دا دروازه ورته خلاصه کوي ودا ورته خلاصي کینا رسول الله فرمایي چې دوی له د اسمان دروازې خلاصون کړي شو نه جنت ته لاړ شي الله رب العزت به چې دا په سجن کې ولي کوي او اعلان د روح غرزول شي قران کې رب العالمین فرمایي د اسمان نه بروغ غرزي اعلان دی چې یو جوړ کندل به غرزول انت ببروت روح شکل دی بدن کې وردن نشونه بیا ورنه پښتنو کې چې رب دې څوک دی دا به چې ها نه پويګم به ورته دې سړي بار کې تاسو یا تاسو چې را لګلې شوی دی زه نه پويګم افسوس وی برنه به आवाज وشي چې زما دې بنده دروغ ویلې د جهنم یو بستر ورته واره کوي او د جهنم دروازه ورته اخلاص کوي او دغه ګرمایش ورته راشو دا قبر په دومره راته چې رسول الله فرمایي چې پختې ورته بری پختې کې نه باش دسه تنګو یو بچی له سړی ورته راشي ورته د کوم شو واده چې سره شی واغدا تعالی اوس را ورسېدا نو دا ورته وایي چې دا ته څوک دومره ورانه او بد او خراب شکل لري وېزسته هغه بد عملو نو دا به دا خبر وکي ربي لا تقم الساعه قیامت مو ودروا دا ولی
مؤمن ویل یا الله قیامت ودروا چې په دې قبر کې دومره مزیرا کړو اخرت کې به څه مزي دا سړی دا و چې الله قیامت مو ودروا چې په دې قبر کې دومره سخت سزا مان راکړه اخرت کې به څه سزا زمنګي نو دلیل په دې باندې د رسول الله دا حدیث نه دا معلومه شو چې کله سړی جنت ته داخله ول وغواړي چې داخل شي نو په کیسه عمل سره ویل شي ابن کثیر لګي کل عمل وافق الكتاب والسنه چې کوم عمل باندې قرآن او سنت سره دلیل موجود دی الله رب العزت موږ تاسو توفیق د کیسه عمل نو راکړي د صبر جنت ته ور داخل شو رب العالمین جهنم نه موږ تاسو وساتي کې به سزا زمنګي نو دلیل په دې باندې د رسول الله دا حدیث نه دا معلومه شو چې کله سړی جنت ته داخله ول وغواړي چې داخل شي نو په کیسه عمل سره ویل شي ابن کثیر لګي کل عمل وافق الكتاب والسنه چې کوم عمل باندې قرآن او سنت سره دلیل موجود دی الله رب العزت موږ تاسو توفیق د کیسه عمل نو راکړي د صبر جنت ته ور داخل شو رب العالمین جهنم نه موږ تاسو وساتي